په ټولګي کې د زده کړې د بیلابیلو فعالیتونو کارول ښوونکي ته فرصت ورکوي چې د زده کړې د بیلابیلو سټایلونو او ډولونو سره تطابق وکړي، کوم چې زده کوونکي یې په یو ټولګي کې لري. د لوستلو په یو درس کې چې د فعل په اړه دي، تر څو زده کوونکي ته مفاهیم معرفي کړي. وګورئ چې ښوونکي څرنګه دا فعالیت د زده کوونکو په ګډې کړنې او لوبې کې رانغاړي. لوبه یوه داسې مهمه وسیله ده چې له هغو زده کوونکو سره په زده کړه کې مرسته کوي کوم چې په ګرځېدو او فعالانه ونډه اخیستنې سره ښه زده کړه کوي. هغه همدارنګه له زده کوونکو سره مرسته کوي چې له خپل ټولګیوال سره رابطه ټینګه کړي. په دې لوبه کې وګورئ چې زده کوونکي څرنګه په یو کړۍ کې درېږي او د الف او ب توري وایي. کله چې د هغه یو ټولګیوال توپ پورته واچوي، دا لوبه زده کوونکي په خوځښت راولي او همدارنګه ټولنیز کړه پیاوړي کوي. د ریاضي په دې درس کې یو ښوونکی خپل زده کوونکو ته لارښوونه کوي چې په انفرادي توګه د ریاضي پر یوې محاسبې باندې کار وکړي. انفرادي کار کول یو داسې میتود دی چې د هغه زده کوونکو په ګټه دی چې په یوازې ځان په یو کار د ترسره کولو له طریقې ښه زده کړه کوي. د لوستلو په یو درس کې ښوونکی مستقیما درس تشریح کوي تر څو د عمل او فعل مفهوم زده کوونکو ته انتقال کړي. دا ډول عمل د هغه زده کوونکو په ګټه دی چې د کتلو او غوږ نیولو له لارې تر ټولو ښه زده کړه کوي. د ریاضي په درس کې یو ښوونکی زده کوونکو ته لارښوونه کوي چې په ګروپونو کې پر محلي موادو باندې کار وکړي. دا فعالیت د هغه زده کوونکو لپاره ګټور دی چې له څیزونو اجسامو سره په تماس شباهت سره ښه زده کړه ترلاسه کوي.